چې په کومه ورځ پروین مشرف چې څونه پښتانه په امریکا خرڅ کړي دي، په پاکستان په تاریخ کې چا نه دي خرڅ کړي. د ګونتنامو ټول تاریخ ته وګوره، تر ټولو عام پښتانه د پاکستان واخیستل، طالبانو کو په امریکا خرڅ کړي. یو په کومه ورځ باندې چې په آرمي پبلک سکول په خبر باندې برید وسو، په هغه ورځ په صلحاو پښتانه سره په اعدام محکوم کړل. ترهګری خلک احساساتي کړل کنه، ولا د ماشومان وژلې دي. ترهګری په قضا کې په پلسګونه فصلګونه پښتانه سره په داري وزړول. د پاکستان منافقت سره هغه امریکا هم په دې خبره ده، برتانیا هم په دې خبره ده. اوس وخت کې بیرته نه فنډډ کوي. په اوس وخت کې کله چې ټرمپ په دې پوه شو چې زه په طالبانو مستقیم فشار نسم راوستی، ټرمپ زه خو خبرونه ګورم، تاسو هم ګورئ، ټرمپ خو بار بار وایي چې زه طالبان کنټرول کوم او پاکستان ما سره همکاري کوي په دې برخه کې. نو موږ به کله عبرت اخلو د دې خبرو؟ یعنی هغه د تاریخ خبرو اخرنی هدف همداري چې دغه لوبه د پاکستان تر سویې پورته ده. خدا په دې کې ښکیل دي د پاکستان پروژه د بل چا د خودی مخ ته بیایي، فنډ کېږي د بل چا په واسطه باندې هر څه. دلته اوس یو پیغام باید بلم ورکو د خبرو په تسلسل کې چې په افغانستان کې کچیرته بیا دغه یو بدلون دپاره څوک یو هڅه او کوښښ کوي په ځانګړي ډول د پاکستان له درسه، آیا ته یې ملاتړ کوې؟ نه. بس دا مهمه خبره ده، ځکه چې دغه ذهنیت باید د افغانستان ولسونو ته ورکول شي. ما درته مخکې دا خبره ولې وکړه جبار خیل صاحب، باسط خوشحال صاحب، چې پرېږدي چې د افغانستان ولسونه په خپله یو کار وکړي. زه په ملي کې هم باور لرم، زه په استخباراتي جګړو باور نه لرم. زه درته وایم زه ته ولې به ټول عمر دغه قصه کو چې راشي تبلیغات وکړو، یو بل چا لاس ونیسو، په افغانستان کې جګړه وکړو، طالب دا زه درته وایم دغه نن تا طالب له منځه یوړ هغه د بل چا په واسطه باندې. ته په دې باور لري چې په افغانستان کې به ته بیا یو سم حکومت ولري، یو دولت به ولري؟ کومه ده د تاریخ مو د دې قصې ښه ثبوت ده چې یو دولت حکومت مو له منځه وړی، بل پسې راغلی، هغه مو د یو چا په واسطه راوړی، بیا بل کس راپاڅېدلی جګړه یې کړې. ځکه وایم چې پرېږدئ چې په بدخشان کې، په لوګر کې، په ننګرهار کې، په لغمان کې، په هرې سیمې کې یو کس راپاسي، یو طالب یو څو څپېړې ووهي. دا ښه خبره ده. دا د ولسونو د دوی په مقابل کې یو ذهنیت جوړ شي. وسړی ټول عمر به دغه قصې موږ کوو چې ته ونیسه ما ته ټوپک راکړه، او دا چې کوم خلک یې ناست دي والله که درته دروغ وایم، خو دلته په دې میډیا باندې موږ هر څه ګورو، د خلکو پیغامونه هم ځینې راځي، په هر څه مو سر خلاص ده. یقین په خدای وکړه چې دوی دغه ته ناست دي چې یو څوک دوی ته لیندۍ په لاس ورکړي چې ته ورسه افغانستان ته، لیندۍ ورته ورکړي دوی ورځي، یعنی دوی دغه ته ناست دي. او د دې شي موږ طرفداران نه یو، او چې دا کوم خلک د دغه موضوع طرفداران دي، والله که دو سره د افغانستان د خلکو غمي، د افغانستان د بقا غمي، دو سره د یو شي غم ده چې زه بیا څنګه هغه څوکۍ کې کېنم. ټوله کیسه خو زه د آخره خبره کوم، بس به بدل کو د دې ملامتي ټوله بیرته طالبانو ته ګرځي. طالبان دا فرصت په لاس ورکوي چې ته جنګ وکړه. ځکه چې خبرو نه خو طالبان تښتي، د غوښتنو نه خو طالبان تښتي، د ملي ارادې نه طالبان تښتي، د سیاسي اجماع نه طالبان تښتي، د ملي ارزښتونو د ساتلو نه طالبان تښتي، د تاریخي مشاهیرو د لکه تاریخي مشاهیر پر ځای دی چې ژوندي سي عبرت دی واخلي، خلکو کې د هغوی سره مینه زیاته کړي، دوی د خلکو کې کرکه زیاتوي. یعنې دا ټول کارونه خو طالبان کوي. د امنیت په برخه کې طالبان صفر دي. یعنی په افغانستان کې وروسته په دې په نورستان هم څه بحث کوو، په هغه به خبرې وکړو. یعنی په هر لحاظ طالبان سیدي منفي دي، خلکو ته د دې زمینه په لاس کې ورکوي چې اوکې زه د خبرې نه منم که نه را سره جنګېږه. د بدخشان والي دا اوس تازه خبرې کړي دي، هغه ورته ویلي زه په جګړه کې مهارت لرم، که جنګ را سره کوې راځه واله که ته په جنګ کې چېشته مهارت لرې خلکو ته خدمت وکړه، هغه چېشته تا سره وجنګېږي، ولې خلکو ته دا موقع ورکړې تا سره وجنګېږي؟ ته به ټول عمر جنګ کوې راته، زه چېشته تا سره وجنګېږم، زه خو تا د هېواد یم، موږ خو دا ګډ کور هم ده، ګډ هېواد هم ده، ګډ ارزښتونه هم دي، ګډ فرهنګ ده، ګډ دین هم ده، زه تا سره چېشته وجنګېږم، ولې ما ته وایې ما سره وجنګېږه؟ که درونه تکړه یې، که سیاستوال یې، که د نبي علیه السلام امتي یې، ما راوغواړه راسه جلاله چې شی ستونزه رارسېږي درته حل کړم. دا د نبي علیه السلام سیرت ده، دا یې وراثت پام چې ور نشه جبار خیل صاحب داسې د کلک وتړي دا خبره در باندې ومني. دا خو خبره کړې ده بیا خو نه ورته خوشحال صاحب خبرونه بیخي وګديږي، دلته وخت نه ورکو ملګرو ته، او دلته یو څه نور مسایل هم ستري چې باید هغه باندې لږ د نازک نظر ورکو. د مالیاتو موضوع باندې غږیږي که ډایرکټ زو ملګرو دا یو موضوع بل لنډه واخلو. د مالیاتو موضوع د زویم چې باسط صاحب به وغږی موږ به غوږ ونیسو، بعد هغه بل موضوع ته ننوځو. خو باسط صاحب تاسو نه اورو، زه به معلومات فقط درکم او لنډه خبره به جبار خیل صاحب کوي، خو وعده به راکړي چې لنډه خبره مو وایا کنه، ته لنډه خبره ته
زه لاندې خبرې نه تیر نه په دې بر نور لاندې خبرې سوې وخت کم نه. ها تیرونه نه لا تیرونه د اترای ادارې ویان ویلي چې یوازې د افغانانو د سیم کارتونو د 10% ټیکس نه 15 میلیارډ د افغانۍ منګه د کال عاید لرو. همدارنګه د جمهوریت په وخت کې د یو راپور لمخې د کابل ښاروالۍ یوازې 1.3 میلیارډ افغاني عاید د کال درلوده. په ټوله کې د ښاروالۍ عاید چې هغه 3.2 میلیارډ شاوخوا افغاني و. بیا دې کې د ګمرکاتو عواید په دې کې د خلکو نه د ټیکسونه چې اخلي دا نړیوالې مرستې پیدامې دروازې او دا ترهګانې حتی تر دې پورې چې اوس افغانستان ته ځي په کابل ایرپورټ کې کتا سره آیفون ګوري نو 15,000 افغانۍ د هغې هم درنه اخلي. د یو کراچۍ نه نیولې تر هغې پورې دغه ټول او قانونه راواخله چې موږ ډېر لوی عاید یې لرو. ډبر اسکرونه نیولې تر 100,000 قانونو پورې او دې تر څنګ نور پبلک عواید چې موږ ډېر زیات لرو د یوازې مخابراتي سکتر د خالصې ګټې نه 2.5% عاید ده. یعنې که زر د لس کمه بیخي وخت ډېر نسی او تر څنګ نړیوال مرستې چې دا اوس برطانیې اعلان وکړ چې څومره پاونډ به مرسته کوي او همدارنګه نړیوال احصایې خو تا لیدلي. دغه ټول عواید راځي د افغانستان ملت په نامه یا د ملت لپاره یا د ملت څخه اخیستل کیږي یا د ملت په نامه راځي. خو مقابل کې منګه 2% یو وچ هوایي پل جوړیږي هماغه عکسونه ښکته پورته کیږي. یو د پشتبې کانال چې ډېر چارې پخوا تر سره شوی فکر کوم 15 میلیارډ شاوخوا د هغې مصرف دی چې هغه یوازې د 15 کالو کې چې حساب وکړي د 10% ټیکس څخه پوره کیږي. دې نه علاوه موږ په وطن کې د یو ریسرچ سنټر د یو پوهنتون د طبیعي پیښو په خلاف کوم ادارې د طبیعي پیښو لخوا متضررو انسانانو ته یا د خلکو اقتصادي وضعیت د بهبودۍ لپاره هیڅ شی هم نه دی شوي. دا پیسې چیرته ځي څه پې کیږي؟ د ملت دا حق چې ملت مهاجرت ته مجبوره کیږي، په غربت کې ځان وژنې کوي، اولاد خرڅوي، وړې لوڼې خرڅوي. په 3 او 4 واده باندې تاسې د شاهدان چې خلک 3 او 4 ودونه کوي یا دې ته ورته ډېرې بدبختۍ دي چې په خاوره باندې حاکم دي او دا ورځ تر بلې ډېریږي. ملت دا مسلم حق جبار خیل صاحب په دې باندې خبره وشي، ملت ته دا واضح شي چې تاسې دا حق څوک خوري. آیا اوازه دا ده چې بیرون عربو ته انویسټمنټ لپاره وځي؟ څوک وایي چې نه په دننه هیواد کې انویسټمنټ کوي، څوک په نجونو او څوک په هلیکاپټرو کې پناه وړي که نه کوم اندازه کار هم ورته کیږي. دا مسله ملت ته واضح شي چې د ټیکسونو سره څه کیږي. ما سره فقط دغه د سیکټاس او د مخابراتي شرکتونو د دې شیانو معلومات ول چې موږ په سیسټمونه لرو او ډېرې غټې پیسې ټولېږي. اول خو ډېره مننه چې دا بحث هم شروع کړه. په دې هیله چې دا بحث بل لایف کې موږ چې دا لږ اوږده موضوع ده، زه به پې لنډې یو 2-3 خبرې وکړم. اول خو ټکس اسیب خان به په دې لږ تفصیلي وغږېږي. ټکس موږ 2 رقمه ورکوو چې غلط نه سم بیا مې اصلاح کوي. یو ډایرکټ ټکس ده، یو انډایرکټ ټکس ده. ډایرکټ ټکس لکه حق العبور کې موږ نه پیسې اخیستل کیږي، اوس په لغمان کې موټر نه پیسې اخیستل کیږي، ننګرهار کې اخیستل کیږي او د هیواد په نورو برخو کې اخیستل کیږي. حق العبور ورکوي، پیسې ورکوي. مثلا په د کور مالیه ورکوو. د کور موږ خپله کتابچه لرو، کور هغه کتابچه چې دا مالیه موږ نه ټولوي، هر کال موږ ورکوو. همداسې ډایرکټ ټکس چې دا مستقیم یې تا نه دولت اخلي. انډایرکټ ټکس داسې د یو شي الریډي ټکس ورکول سوی ده، خو بیا هم د یو خریدار په توګه چې ته په ښار کې عام شی نه، ساده شی نه اخلي، غوړي اخلي، بوره اخلي، پیاز اخلي، رومیان اخلي، هر شی چې اخلي د هغه ټکس د الریډي پی سوی ده. خو د یو عام انسان په توګه چې هغه اخلي ته به بیا هم د هغه ټکس ورکوي، په هغې بیا هم مالیه وضع کړې ده. نو په افغانستان کې دا اوس کوم مالیاتي سیستم ده، دا د افغانستان په تاریخ کې دا رقم دروند او ملامتونکی مالی سیستم نه و راغلی. اول خو باید موږ په دې پوه شو چې مالیاتو موږ ضد نه یو، هېڅکله موږ د مالیاتو ضد نه یو. ټوله دنیا په مالیاتو چلیږي. همدا طالبانو همدا د دوی حماسي وو چې په اوله څو ورځو کې ویلې چې دا ټکس چې دا د مالیه چې دولت اخلي دا حرام ده، په اسلام کې دا نسته ده. وروسته چې کله دوی پې شروع وکړه د خلکو ملای پې ماته کړه، اوس یو تقریر هم رانغی چې دا طالبان ولې دا حرام خوري. یعنی دوی د خپلو هغه د کانټرډکشنري اسیب خان دغه ته وایي چې تا اول یو شی حرام کا، چې کله بیرته خپله شروع کړي بیا هغه حلال کړي. دا اصلي کانټرډکشنري ده. بله دا ده چې
د طالبانو دا څومره غټه مسله ده جواب د طالبانو دا څومره ادارې سي دي کاغه د بهرنیو چارو وزارت د کاغه د مالیاتو وزارت د مخابراتو وزارت د کاغه د کورنیو چارو وزارت د کابل ښاروالي ده. تاسو ماته یو میډیای کانفرنس نه سي خوده سي دوی د هر کال راغلي او ملت ته دی ویلي سمانن 10 روپۍ مالیات د دکانونو راټول کړي 10 روپۍ مې د سرکونو راټول کړي 500 روپۍ مې د کورونو راټول کړي هم د ټول لیست کړي نه دي ورته دولت د خلکو ته خودلی نه دي چې ما دغه مالیات راټول کړي او بیرته ولسته دا وضاحت نه دا ورکړی چې ما دغه مالیاتونه دغه شی جوړ کړه دا مې جوړ کړه دغه نه باقي پاتې سوي. په جمهوریت سیستم کې دا کار سدا د خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي حق موجود دا مکمل د قانون برخه وه. یو عام انسان د دې حق لري چې یو وزیر مخکې ودرېږي او ورنه د دې پوښتنه وکړي چې د ما مالیات د څه کړل ته ماته د دې معلومات را ډیټا راکړه. د هر وزارت نه دا پوښتنه کوي چې د هر رئیس نه کوي چې د هر وزیر نه کوي چې په اوس وخت کې دوی ولې ډیټا نه شریکوي. د هغې څو عمده دلایل دي. اول خو دا رسې ډیټا تا شریکه کړله لکه مثلا تا وویلې چې ما 1 میلیارډ افغاني راټولې کړي اوس ولس کې خو عقل پیدا کېږي شعور پیدا کېږي چې دا 1 میلیارډ افغاني تا په څه شي مصرف کړي. که تا ورته وویلې چې ما 1 میلیون افغاني واخیستې په سړک مې مصرف کړي بیا د نورو پیسو دا درنه حساب اخلي. دې لپاره چې دوی نه ولس حساب وانخلي دوی خلکو ته معلومات نه ورکوي. دوی خلکو باندې د بیان د ازادۍ هغه ژبه چې کومه ده هغه یې پټه کړې بنده کړې ده چې تر څو پورې د خلکو هغه کم حقوق سي دي د هغوی نه د شی سي وړون سي کوڼ سي او په هغې سترګې پټې کړي تر څو چې تا سره ډیټا نه وي نو ته به احصایه پټ شي وکړې ارزیابي پټ شي وکړې تا سره به سوال څنګه پیدا سي. نو په اوس وخت کې که تاسو د سراج الدین صاحب کور وګورئ فکر کوم په خوست کې لکه پکتیا کې ده هغه داسې ده لکه سپینه ماڼۍ یعنی د یو چارواکي کور د سپینې ماڼۍ غوندې جوړیږي ډیری د سپینې ماڼۍ غوندې جوړیږي او یو عام انسان د نیمروز په دښتو کې وژل کیږي د مهاجرت لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره. دا اس عدل نه ده دا اس انصاف نه ده دا عمري عدالت نه ده. په عمري عدالت کې به د سپیانو د خېټې غم هم خوړل کېده مګر هم دوی لکسس کې ګرځي لینډ کروزر کې ګرځي په جوماتونو کې هم ځان سره شپږ اووه باردګاتان درولي او په خپل ځانونو لپاره په شخصي په دولت پیسو باندې شخصي کورونه جوړوي. نو دا ټول د مالیاتو په پیسو کېږي چې ته ودونه هم ځان ته کوه قصرونه هم ځان ته جوړوه 2-3 موټرې هم ځان ته اخله 20 او 30 باډیګاټان هم ځان سره ګرځوه او ولس د لوږې مړ کېږي. شفافیت په تمامه معنا موجود نه ده. د ولس مالیات صرف پر ځای دی چې بیرته د ولس په ګټه تمام سي. په هندوستان کې د احساس خیریه بنسټ لګیا ده د خلکو لپاره د کورونو د خوراک او د اوبو غمه کوي. په ځای دی چې دولت یې وکړي پر ځای دی چې مسؤلین یې وکړي دوی هلته خیریه بنسټونه لګړي. خیریه بنسټونه د مسؤلیت د هغوی دا ده ټاکس خیریه بنسټونه اخلي په دغه خلکو د ساتنې مسؤلیت د خیریه بنسټونو ده. خو دا شعر فساد موجود ده. یو احصایه چې مهرباني جواب یو احصایه چې ما د یاد ووتله د یو محاسبې له مخې ځواک صاحب له بیرون نه مسافر شاوخوا د میاشتې څه کم و زیات 3 میلیارډ ډالر لیږي د میاشتې خپلو فامیلونو ته چې هغو بیا خپل روزانه ژوند لپاره د میاشتې 10 میلیونه انسانان بیرون دي 3 میلیونه هغه ځوانان دي چې هغو د میاشتې ایوریج 800 ډالر لیږي د فامیلونو د سپورټ لپاره. هغه لا بیله ده چې ټول افغانان هلته ځي ودونه کوي پر مصرفه دي هلته ځي خپلې تفریح وړي هغه خو بیله مسله ده. یو ملګري سره زه غږېدمه د صرافۍ او د بینک د حوالو د ټولو هغې تخمیني دا خبره کوله که تاسې په دې دغه 3 میلیونه افغانان په دې 10 میلیونو کې حساب کړي چې 10 ډالره د میاشتې ولیږي ضرب کې څو راځي او له زرو نه ډېر خلک لیږي. داسې هلکان شته چې دلته شپه ورځ په ځان یو کوي 2000 او 3000 او 4000 ډالر لیږي د خپلو ودونو لپاره د ډېرو مسایلو لپاره لیږي. تاسې محاسبه وکړئ چې یوازې 6 میلیونه په اروپا کې شاوخوا مهاجر شي او بخې د اروپا په لویه وچه کې ټوله دا چې راټول کې ملګري دا خبره کوله چې تاسې دغه غټ مصارف وګورئ چې صرافان او حوالات ویسټر یونین منیګرام دا ټول چې وګورئ دا ډېر ګزاف پیسې دي چې د مهاجر او همدې له وجې د افغانۍ په ځای پاتې ده او د اقتصادي وضعیت هم لږ ډېر کنټرول پاتې دی. یعنی دا غټه پیسه بله ده په دې چې وطن ته ځي. بالکل مننه. زه به هم دغه وایم چې د مالیې او د ټکس
جوړونه د دې ټوله فلسفه د همدې په خاطر ده چې یو هیواد څنګه مخ ته لاړ شي، د همغه خلکو په پیسو باندې همغه خلکو ته بیرته خدمت وشي، که هغه سړک ده که هغه نور دي، دا هر څه د همدغه ټکس په ترو باندې جوړیږي. خو که چېرته دغه ټکس تانه سیاسون پټوي، تانه دولت پټوي، تانه خپل جیبونو ته بیایي، نو بیا خو ته تباهی. یو خانه ته لګیایي کار کې زحمت وباسې، ټکس پرې کوې دولت ته، دا ټکس دی په خاطر ده ته نه پرې کوې چې د دوی جیب ته دې لاړ شي، خپل د ځان د سهولت دپاره تا ته پرې سړک جوړیږي، تا ته پرې د اوبو بند جوړیږي. خو بدبختانه په افغانستان کې دا شی بیخي ګپ ترې جوړ له هر یو خپل جیب ډکوي، هر یو خپل ځان ته پیسې ټولوي. اصلا کې د وطن او د دولت کیسه بیخي نشته د خلکو. راځو خلکو ته دلته چې ملګري ناست دي دوی ته به وخت ورکوو، ځکه وخت بیخي کم دی. بیا وایي چې تاسو ټوله برنامه په خپله مخ ته یوړله او موږ ته مو وخت رانه کړ. نو ځینې دوستان ملګري دلته راغلي دي، هغوی به راپورته کوو. تاسې موډریټران یې او که نه خوشحال صاحب، راشد صاحب، جوارخیل صاحب نه جب ودرې چې دا موډریټر کوم چې جنګونه کې راسه دا دې ته ناست ده. څوک راځي بره او دغه ملګری م راجیک که ته ودرېږه که دا یو نفر راجیک کوي که نه یو خبرې کول صاحبزاده سره راغلی دی او دې ما یو بحث واورېده او زه واقعا لیواله یم چې دې سره وغږېږم. زه یو شی غواړم چې د صاحبزاده په اړه باندې د ملګرو ته کوم د هغه یو ویډیو ما ولیدله، خبرې کړې وې او بدبختانه زه درته دا خبره کوم چې ځینې خبرې چې کله سړی دغه ډول احساساتو کې راسي بیا دغه ډول خبرې سړی نه کېږي. نو صاحبزاده صاحب ریکویسټ و ما اپروف که ورک شو که زه غواړم دا خبره د ملګرو ته وکړم. پرېږده چې ته جګې څه دپاره جګې څه ورسره وایې، نه ته دې خبره پوره که بیا زه ورسره خبره لرم، راځه زه دې ورته ذمواري کوم. نه زه څه وایم ګورې د دې وړ نه رسې، موږ د ورسره خبره زه ورته څه وایم دغه پیغام باید دغه شی خوشحال صاحب ګوره راوړي په پښتو ژبه غږېږي نه در سره اوسه ما خبره په نه خلاص کړم سړی او بخې ځواک ته تاسو خبره پوره ګوري. دغه ځوان نن په یو ویډیوي کلیپ کې وایي چې د بر وطن د هر ولایت جلا ویډیوګانې د خلکو د میرمنو د ښځو د جنکو ویډیوګانې موږ ته خلکو سره پرتې دي، حتی د امریکا سره پراته دي چې دو سره څه شی سوي. انډایرکټلی غواړي په دغه ترتیب باندې د افغانستان میرمنو ته ښځو ته خویندو ته دا یو ډول ناموسي بې عزتي دغه شی ورواړي. خو زه دلته یوه خبره غواړم وکړم، حمزه اشنا د بر وطن ځوان به کله هم دومره ونه غورځېږي، کله به هم دومره سپک نسی چې د کوز وطن خویندو میندو ته سپک وایي. زه به د ګیلمن مور ته او د ګیلمن خور ته زه په ژوندم سپکه خبره ونه کړم. د ګیلمن مور د ګیلمن خور زما خور او مور ده. په کوز وطن کې د تا په څېر شته دي چې دوی هر ډول خبرې کولی شي، ته به بیا وکړې، ته به د بر وطن په اړه زر ځلې نور هم وغږېږي. خو دا په یاد وساته چې د بر وطن ځوان دومره سپک نه دی، دومره غورځېدلی نه ده چې په دغه لیول ښکته سي تا سره د کوز وطن د خویندو میندو بې عزتي وکړي. ته یې وکړه، ځکه خو د لوی وطن خبره موږ کوو، د لوی افغانستان خبره موږ کوو. دا دایه چې موږ مخ ته وړې، دا قرباني مو چې ورکړې ده، د تا په څېر په زرګونه نور دلته ناست دي. حسن خان هم ټوله ورځ د بر وطن خویندو میندو ته توهین کوي. ته هم کوه، څه فرق کوي، ما دپاره هېڅ توپیر نه لري. خو دا په یاد وساته چې موږ به په ژوند هم د کوز وطن ولسونو ته د پیغور په ژبه د تانې په ژبه موږ ونه غږېږو. دا زموږ خپل خلک دي، دا زما خپل ورونه دي، خپل خویندې مې دي. دا چې ته په دغه لهجه غږېدی سي تا ته دې آفریني او خدای دې درته نور هم علم درکړي، خدای درته نور هم پوهه درکړي، نور هم فیلسوف سي چې دغسې علمي خبرې وکړي. ماشاءالله دې درته او نور د تاسو ته هم یو خبره کوم ملګري چې دلته په دې لایف کې ناست دي، خوشحال صاحب، باسط صاحب، جوارخیل صاحب، ګوري ما تا ته دا ویل چې که چېرته دا معیار ټاکئ چې د وطن خبره ملي موضوعاتو باندې د څوک وغږېږي چې هغه د ډېر زیات کتابونه ولولي، هغه د ډېر زیات ځان فلسفي کړي، نو بیا خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان دولت، حکومت، د افغانستان رهبري، د افغانستان دغه پوهنتون استادان به راټول کړو، دوی ته به یې ورکړو که نه. خو د رهبرۍ دپاره ککره پکاري، د رهبرۍ دپاره د لیډرشپ دپاره احساسات پکاري، د لیډرشپ دپاره خپل د ولس نه پیژندنه پکاري چې بدبختانه زموږ ډېر ځوانان یې نن نه لري. نو کوم خلکې چې ښکته کېږي ورسره ښکته کېدل نه دي پکار.
موږ به پورته ځو، دوی به لاس ورته ورکو چې پورته راشي، پورته بحثونو باندې بحث ولري، دو سره به موږ نه ښکته کېږو. دلته زه یو ځل بیا وایم مننه تا د دې خوږ نظر نه چې د بر وطن د خویندو میندو په اړه لري، ډېره مننه. دوه خبرې لرم ورته که نه. دلته ما یې ریکوست اکسپټ کو، خو فکر کوم وتلی به یې څنګه وي. یو خدای چې د لایف کې ورته څوک څه نه وایي ماران دې نه شي شي. دوه خبرې لرم. اول دی د ځان تداوي وکړي. دې هلک ما ته صحي وضعیت ګډوډ ښکاري، روحي وضعیت، عصبي وضعیت یې ښکته پورته شوی دی. موږ پوهېږو دا بعضې مهاجرتونه یا بعضې سفرونه یا بعضې ژوند کې بعضې تحولات سړی د ډپریشن ښکار کوي او هغې نه د وضعیت خرابېږي. نو لطفا یو ښه سایکټریسټ وګورئ، ډیجیټل ډیوایسونه کم یوز کړئ، سکرین ټایم کم کړئ، نو انشاءالله ښه کېږي. دویمه خبره دا ده چې ته د بر وطن د پیغلو سپکاوی کوې که نه، داسې سړور زلمي شته چې هغه هلته امریکا کې قرآن کدې ته قدم کېښود. دا خو یوه لاره ده چې تا سره به آنلاین لګیایي، په سکرین به سره لګیایي، د څوک څپېړې دغه هم کوي، درته جریمه هم درته ادا کوي. او پښتون ته خو دغومره که پښتون یې د ګریوان ته لاس اچول په امریکا کې جرم نه ده، دغه درته اړوي. داسې ځوانان به وګورې، خو هغه ول د هغې نه خپله تداوي وکړه، راشه ملنده بخښنه وغواړه او قلارې کښېنه، دغه غم باندې وانه وړې. یو خبره درته وکړم. یو وخت کې یوه میاشت مکمله په ما باندې یو چا لایف جوړ کړی، سهار ماښام به زما یو تصویر جوړ کړی او ما ته به یې ټوله ورځ کنځلې کولې. ما به دا لایف ته داسې کتل یعنې دا کنځلې مې هر یو به چې پورته که ورته به یې چې دغه په باره کې خبرې وکړه، او بلې خبرې مه کوه، کنځلې ورته وکړه، یعنې دا لایف دغسې و. نو ما ته ډېرو ملګرو ویلی چې دغه درپسې لایفونه کوي، کنځلې درته کوي، مالې مشکل نشته. ورځ راغله چې دغه ځوان په دې خپلو خبرو باندې پښیمانه او بیا یې په وخته چې یو چا ته یې زنګ وهلو چې زه غواړم له ده نه بښنه وغواړم. پوهېږې ما ورته څه ویلې، مالې نه د کنځلې دغومره مهمه وي او نه د دا بښنه راته مهمه ده، هېڅ مهمه نه وي. اوس خبره درته وکړم، یقین په خدای وکئ چې موږ په وچ لاس باندې د دغسې انسانانو نه مهمه انسانان جوړ ضرور نه ده. دا بحث دغه نه پکار و چې د دپاره د بر وطن د یو ځوان یو پیغام ما ور پرېښود چې موږ په دغه نظر موږ په هرې هغه خور او په هغې مور باندې خفه کېږو چې هلته پنجابی سرتیری ور باندې لاس پورته کوي یا ورته سپکه خبره کوي. هغه خور باندې په مور باندې چې څوک لاس پورته کوي چې پنجابی ورته بېعزتي اړي لکه زما په خور مور یې چاړي. د دې نه خواته زه تا سره هېڅ بحث نه لرم. تا ګټلې ده، هوښیار، ته فیلسوف، ته ماشاءالله دي، درته خدای دې نور هم درته علم درکړي. خو موږ به لیول نه ښکته کوو. هیله کوم زړه کې ما خبره هم تاییدی، احمد آباد کې چې خلکو پسې تللې. نه هغه وخت کې ځواني وه، اوس ځواني نشته، اوس پیږو مچور د دې خبرو باندې. خبره دا ده چې د ایمانالله خان سره یو ژورنالیست مرکه کوله، نو هغه د خپلو خبرو کې یو څو الفاظ ډېر استعمالوي. یو دا ډېر استعمالوي، ډی ون نه موږ دا خبره کړې ده، یو ډی ون ډېره استعمالوي، او یو دا وایي چې زه نو کله کله د چټیات ډېر وایي که نه. ایمانالله خان خدای پاک د هغه ته هم هدایت وکړي، مشر سړی ده. خدای هغه دې بیخي ورته نه کوم چې شین خر صحیح دی. ما امین ښه ورکه که هدایت نو هغه وایي زه دغه خبرې چې داسې خرابې کومه بعضې وخت وایي دا دې لپاره کومه چې زه کنټروورشل جوړ سم، چې خلک په ما ریاکشن وښیي، چې مطرح سم. بل ما سره لاره نه ده پاتې، ځکه زه د پښتنو سمه نمایندګي کوی سم، نه مې ورته هغه کم ارمانونه مې څه درلودل هغه راوستل، لکه دوی مې ارمانونه هم پوره نه کړل، کم مې څه کارونه غوښتل چې ویې کړم هغه مې ونه شو کولی، خلک مې په ځان راټول نه کړه. نو زه مجبور یم چې کنټروورشل ټاپک ډسکس کړم او خلک په ځان رامات کړم یا توجه جلب کړم. دې ځینو سره بله لاره نه ده پاتې، بله هېڅ لاره ورسره نه ده پاتې. سپکاوی وکړه، توهین وکړه، د افغانستان پاچاهانو ته سپکې سپوري وایه، د افغانستان خلکو ته سپکې سپوري وایه، مشاهرو ته یې ووایه، قوم ته یې ووایه، په قومونو په منځ کې تفرقه واچوه، او بیا باید خلک په ده باندې خبرې وکړي. د سره خو د همغه اولو ورځو کې چې ما یو څو بحثونه ورسره وکړل، ما دا خو سم هوښیار سړی ده. وروسته چې کله د قومي نفاق ته شروع وکړله، افغان یعنې پښتون، پښتون یعنې دا، پلانی یعنې دا، بستانی یعنې دا خبرې چې شروع کړم، دا ځواک صاحب ناست و، د په مخ کې مې ورته خبرې وکړلې چې دا ته په کومه لاره روانې ده غلطه ده، ادا که ټول ورته حق ادا که. او ما ورته خو ماسټر صاحب باقاعده سم صحیح دی اصلاح که، سم صحیح لارې ته راوسته. وله کنځله یې تا سره شروع کړې وه، حق ورځې نه ما دا کړې، ما دی کنځله دغه وخت په ده باندې موږ دلته مصرف بس بخښنه غواړو د دې وخت د ضایع کېدو. یعنې دغه صرف دومره مې ورته ویلې چې د موږ ریاکشن دغه ډول ده. که سبا ورځ د دغه ځوان د خولې
د ما په اړه باندې وایي چې حسیب استار یې داسې نو زه ورته وایم له تا قربان ما په زړه درد کوي ځواک صاحب د مریضي تداوي دی وکي یا وهلو نو خوري بیزتی و نو خوري امریکا کې نور څه خبره نه ده مهرباني دغه ملګری راپورته شو سلامونه کامرې سلامونه ټول ته ځواک صاحب خوشحال صاحب جبار خیل صاحب باسل صاحب رحمت الله جوړ بخیر کامره دې الله اخلاص پاک دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره مننه کامره دې اخلاص کې ډیر بخسي بل لا کوم بل کې مخکې کامره آن کړئ ځکه آماده اوسئ د سره بیا الله دقیقې کې منتظر سي ودرګه تاسو کامره خلاص کړئ مهرباني وکړئ وروره خبرې دی او کامره خلاص کړه او کوم موضوع باندې غواړي خبرې وکړي پښتون لري کوم وړاندیز لري خپل کومه کیسه لري بس د همداسې یو دقیقې لپاره جګ شوم نو واقعیت زه خپله مسافر یم محصل یم په چین کې نو کله کله د ځواک صاحب لایفونه تعقیبوم ستاسو ټولو نو زمونږ ټولو ځوانانو امید تاسو ته مننه موږ د وطن ځوان یې موږ یې پر تا باندې حسابو او د تا په فکر باندې کار کول د تا په څیر نور ځوانان په دغه فکر ته رابلل د تا هم مسؤلیت دی ډیره مننه کور دی ودان خوشحاله اوسئ ټول ځواک صاحب خوشحال صاحب ټول خوشحاله اوسئ قربان صاحب دلته خو داسې ملګری ولا که زه په دې هغه کې وینم په دې ریکویسټ لیسټ کې چې هغه دې راسي یا د چیلنج کې موږ په دې موضوع باندې دا زه د موډریټور کړی نه یم ته هغه ما ولې دې سره قص کوي ځواک صاحب دا طالب دی ما لپاره باور وکړه کمنټ وکړه ورته کمنټ ولیکه یو شی ولیکه چې زه د ځیر کې هغه کما غمه دې خورم خو دومره ډیر دي زه خو یوم پکې نه پیژنم ته ځواک ته دغه او سلام دې لاړ چیرته لاړ یو ودرې خپل لایف مې لایک په خدای ډېر ورختای نه تا نه موږ ډاریږو په خدای نه ته د سره دغه کې سنومېږي موډریټر مې کړی د ښه قوي زه د نفر راجي کوم څه د ډیر وخت هر شی د زړه غوښته خلکو سره کوي سي نه زه کار نه لرم اسیب میوټ کوي ام سي کوي سي دا میوټ کې خبرې کړي کوي د څه کوي سم څه دی وشړو موږ خپل خبرې وکړو او موږ ټول ورته زو نه دا کار نه کی تاسو دا خبرونه نه خاص دا دی ځکه نه کی اوکې ودرګه زه کوشش وکم یو نفر مرګره راځي کوم خبرې لري سم کوي دا کوشش کوي ځواک صاحب خوشحال صاحب ما موقع ته څوک پیدا نه کړل دی ول ملګری ډېر کوټوال صاحب میسج کړه او دا څومره ریکویسټونه دي دا زړه لکه ما کم ما ته ټول چې دومره زر نه کېږي او نیم ساعت وخت دی دا بدلیږي را بدلیږي او لیس اپډیټ کیږي هیڅ څوک ولا کوي نه ما ته او زه غواړم داسې یو کس راپورته کړم چې هغه دغه بحث چیلنج کې دغه خبرې چې موږ وکړلې دغه چیلنج سي چې تر څو پورې دا بحث مخ ته لاړ سي په خپل منځ کې چې سړی وغږېږي خو نه کې ځکه وخت جلال جبار خیل ته داسې خبرې وکړم چې وایم ته ودرېږه لږ وغږېږو سره تاسو یو مېلمه پورته کې زه به یو ګلاس اوبه راواخلم دا جواد څنګه د دغه قواره داسې وه لکه دا په صحت مند موږ مخالفت کوي دا مې راپورته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ځواک صاحب ټولو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام په خیر راغلی بدخشان نه خیر ده الحمدلله خیر ته تاسو کې یاستئ شکر دې مالې بدخشان نه نه د افغانستان د پکتیکا نه نه اوس فعلا ځکه مخابره کې غږ راته مالې کې داسې بدخشان کې نه بدخشان کې نه یم مهرباني وکړه ستا خبرې اورو زموږ بحثونه به دې اورېدلي موضوعات به دې نن اورېدلي څه ویل لرې ته هله بحثو ته خو تجدید وناسو خو ځواک صاحب یو څو خبرو ته ډېره ښې اشارې وکړې ماته ډېر خوند راکړو طالب ته هم دغه ناسوم کنې لرې کېده مطلب مه پرېوتمه ښه ځواک صاحب دغه ته اشاره وکړه چې مثال که دا د افغانستان د طالبانو حکومت ړنګ شي ښه نو تاسې بیا ته دغه بدترینه حکومت کوم وینئ چې مثال افغانستان ته د یوه ګټه ورسېږي لا د یوه مثال لا د ملت ته ګټه ورسېږي لا د وطن ته ګټه ورسېږي لا د وطن جوړ شي یا د نه کې جوړ دغو یو څو خبرو یې ډېر خوند راکړو خو نور څه نه سم ویلی نه زه د غوره جرأت لرم چې د تاسې په مخ کې وغږېږم د ځواک صاحب په مخ کې
خبرې ډېر خوند راکوي، لایف یې خوند راکوي. بس مننه کوم، الله مې وساته، الله مې ژوندي لره. خوشاله اوسې. ډېره مننه ځواک صاحب. دا ګوره طالبان د مینوال دي. حد د تاسو د هزاره مونږ خدای پاک وساتي، مونږ حتما مونږ ور خوندي یو. او زموږ له هزاره لرې کوي. ځواک صاحب ډېر مینوال یم، یو مخ ډېر له وخته مینوال یم. ښې خبرې کوي، په اصولو خبرې کوي، حق او باطل ته ګوري. داسې نه طالب هم راولو، اردو هم راولو، دوی به په یو ځای باندې کېنو د وطن دننه به دا موضوع حلو. که نه دا خو بیرون نه خو زه دا بل چا په ټوپک طالب نه وژنم، ده وژلی یم، زه شوی زه وژلی یم، خیر دی، موږ به کوي. ځواک صاحب په یو شي د مینوال یم، چې حق ته حق یایې، باطل ته باطل یایې. چې د وطن د جوړولو کومه خبرې هغه ته چې طالب کې کمی، طالب ته طالب یایې، جمهوریت ته جمهوریت یایې. چې مثال په جمهوریت کې کوم شی کمی و په وطن کې، مثال چې د دوی کوم ضعیفې نکتې وي هغو ته د ټولو ته اشاره کړې ده. چې د طالب په حکومت کې کومو ضعیفو نکتو ته ده هغو ته د ټولو ته اشاره کړې ده. نو بس زه دومره تعلیم هم نه لرم، حفظ مې کړی ده، خو بس دا ځواک صاحب ته ناست وم، خبرې ډېر خوند راکوي له وخته. الله دې ژوندی لري، الله دې کامیاب لري. خبرې مې خوند ورکولې، دغه نور ته بیا زور ورکړي ما ملګرو ته ګپ درسره. دا زور دا تاسو درې. ډېره مننه ځواک صاحب جان. دا تاسو درې دا کالو اوس بیا لا زور ورکړی دی. لنډبوی به د دریشي اغوستې وه، اوس د کالي او صدرۍ دي. شاید چې دا هم لیک طالبانو ته ورلنډېږي سوکه انشاءالله مهربانه د بله ورځ به پټکه یې وتړي. اوس طالبانو په قطار دا د افغانانو جامې طالبان اغوندي، موږ طالبان دی. نه انشاءالله سوکه به پټکه یې وتړي، سوکه به یې هم راوږده کړي. بخیر. ډېره مننه قاري صاحب محترمه. خدای دې خوشحاله الله. مننه، خیر. الله مې عزت وکړي چې ما غریب ته مې وخت راکړو. هر کله کوټوال صاحب میسج وکړي، ریکوست واچوي. لږ مخکې میسج کړی و کوټوال صاحب ده نصیر کوټوال صاحب ورک شو. موږ خو په سوشل میډیا کې یوازې نصیر کوټوال لرو. هماغه ده نصیر کوټوال. نه ډېر زیات دي دلته، ډېر ملګري دي. نورخان کوټوال صاحب دی، ډېر ملګري دي. ښه همدې غوندې نصیر کوټوال صاحب غوندې. یو خو نور خان یو ریکوست دی، خو هغه کوټوال نه لري. هغه خو نام خدا ښه غږ لري. خطرنوم دغه لیست لږ ذره صبر وشي چې اوکې کول وخت راکړي نو ښه به شي. ډېر زر اپډیټ کېږي، ګډوډ شي. ځکه هلته کسان دا عمر دغه ده کوټوال صاحب را پیدا شو. صبر دا راځه وای کوټوال صاحب ته ریکوست لاړه که نه؟ دا ده مهرباني وکړئ، ستړی مه شئ کوټوال صاحب. سلامونه ملګرو، ځواک صاحب، باسط صاحب، خوشحال صاحب، جلاله، تم ستړی مشي. خیر ډېر بعد دې غږ اورم. والله وروره زه مشخصا نن هغه مونږ یو بدبختي دا ده، مونږ یو متل کوی زمونږ لاس چې دی تورې سپی څټلی. مونږ په انټلیکچوالز چې کوم دي دې کې بخت نه لرو. نن دغه یو څه چل شوی و، دغه یو څه لوچک ټیک ټاکران دي. یو طرف ته ولی ولا دی، زه ورته لوچکان وایم که نه. یو طرف ته چې خو هغوی کې څوک نومیږي وحید دوراني دی. کوټوال صاحب بخښنه غواړم، ګوره ښه تاسو خو تنها یو تصویر ایښی او دغه زما له لایبه دغه موضوع باندې تاسو غږېږئ. ته یقین په خدای وکړه چې دغه خلکو باندې خبرې کول داسې دي لکه د مچیو ځاله نه ده دا چې په تیږې ولې. والله داسې دی وکنځي، تا ته خو څه نه وایي، بیا موږ ته خلک کنځلې کوي. نو داسې ډېر په مینه ورته وغږېږه. هیله درلوده ډېر په مینه غږېږم زه، ډېر په مینه غږېږم زه. ما به کامره هم خلاصه کړې وي خو کټ کې پروت یم، داسې څه ورته وایي، داسې نه چې بیا وایي چې دا څه بلا راښکاره شوه. نو دغه دی نه، زه مشخصا په صاحبزاده غږېږم چې دا انټلیکچوال دی. هغه خو بس هغه هوسټران دي، ولي ولا دی، که بل موږ احترام لرو ټولو ته، ملګري دوستان ټولو ته. اوس خبره دا ده چې هلته خبره د خیر روانه وه، څوک چې لوري و دواړه که نه متقاسم لوري به ورته ووایو. یو خبره مخکې زه دا کوم چې دغه ډیټا چې کومه ده، دا ډیټا په ډارک ویب باندې خرڅېږي. دا AIB ولې دلته دا د باسط صاحب ناست دی، انیشل اکسیس بروکران هلته دا ډیټا ورکوي خرڅلاو ته. ته کولی شي د یو چا ډیټا واخلي په پیسو باندې له هغه ځایه.
او وای خې د دغه د نادرا ټوله ډیټا شته ډار ګروپ کې خو موږ دا نه ځکه نه ریکمند کوو چې دغه سي مسایل جوړیږي او بل دغه استعمال غیر قانوني دی او او بل خبره دغه فوټبال سپ تاسو کوي دلته ټول افغانان دوی بیا لاړ شي دغه ویب سایټونو ته دا هغه نشي اکسس کولو طریقه غواړي او خدای څومره سخت نه ده هر یو کولای شي ډیر په اسانۍ کولای شي چې لږ پس سیړنه وکي خدا شي ته ضرورت ما هدف څه دی ما خبرې ته پرېږدئ دوار صاحب هغه دومره سخت نه لکه یو ټار په نامه یو براوزر دی هغه واخلي او د ټار یو سرچ انجن سرچ کوي د اونین نادرا ولیکي ټولې وروخه د افغانانو ته په جنجال نادرا ډیټا ولیکي او بیا د ټیک ټاکرانو نمونه ورکړي بس خلاص خبرې ته مې غیر قانوني ده مقصد اروپا کې جریمه دار دي او هغه اکسس کول خو خیر ځینې ژورنالستان یې اکسس کوي د غیر خپل ټیوار چې دی د ټور یا د اونین راوټ دا د دې مستعد هغه د څه ورته وي هغه مخفف دی خبره ما څه کوله خبره ما دا کوله چې صاحبزاده په ځای د دې چې خپل نادرا ته وایي چې تاسو کې دا لوپول چې دی دا ولنربیلیټي ولې ده د پښتون ډیټا ولې تاسو خرڅوئ په ډارک ویب باندې دا راپاڅېږي څه وایي هغه خلک چې متخاصم لوري هغه د سولې خبره کوي حمزه صاحبزاده پکې راغی وایي که داسې شي اول خو دا قضیه د 2 نفرو د دا قومي کول یا مثلا ټول افغان تاریخ حمزه وایي که داسې شي د دې افغانانو تاریخ چې دی دا وایي د ډېرو بېناموسیو نه ډک دی او که دوی دا رقم کار کوي زه به د پسې دغه تاریخ ته مراجعه کوم او د دوی به د باګرام قضیې دي او د دوی ویډیوګانې دي که تاسو فکر کړی هغه په ویب باندې هغه ویډیوګانې چې په عراق او دغه جوړېږي هم کم یو بېادبي دي ډېره ماپي کم دغه د لغړو فلمونو کم کمپني د جعلي یو څه جوړ کړي دي چې ځینې خلک یې طالبان هم کاري چې دا وګوره بګرام کې دا کې یا د هغه صفای وایي ګورې پرن انډسټري چې دا په امریکا کې داسې صحنې جوړوي چې خلک اټریکټ کړي چې دغه پون یا سیکس یې وکتلی شي نو دو بیا د فوجیانو په جامه کې د عراق په نامه د افغانستان په نامه د ایران په نامه ډېرې فیک سټوډیو پون ډکوي هغه ریل نه دي ګوره افغانانو دې خبرې ته پامي که چېرته سبا څوک راوړي بیا به که داسې د پاکستانیانو دومره پونډ پراته دي دومره پونډ سټارانې دو لري پاکستانیان چې د خپل د کور پونډ خرڅوي ګوره هیډلیس پونډ هم لري او شوکۍ هم پکې نو هغه د افغانانو نه دي هغه په سټوډیو کې سکرپټ شوي پونډز دي ګورې ښه نو خبره ما د صاحبزاده کوله چې صاحبزاده ولې ته د یو دوه ټیک ټاکرانو چې کومه ستونزه ده ته هغه ولې په هغه کې ته ټول افغان قوم ټارګټ کوي او بیا داسې خبره کوي چې د افغانانو دغه تاریخ له بېناموسیو نه ډک دی ضرورت څه د دې خبرې په ځای د دې چې ته هغه خپله نادرا کمپني ملامته کړي چې ولې د پښتنو ډیټا خرڅوئ په خلکو باندې ته راځې کوټوال صاحب د خو پرونه پورې ویلې زه خپل هم افغان یم نو دا خو څه وایي چې د افغانانو تاریخ د شرم او د پیغور او د بېشرمۍ ډک ده دا موضوع خو خلاصه کړه د وارخیل صاحب د هغې بخښنه دا وایم موږ خو مخکې کوټوال صاحب ته نه وې موږ دا خبره وکړه چې هغه په دې نه ارځي چې موږ ورته دغه خبرې مو نه ارځي والله بالله که ارځي ادي چا زوی نه ده زمونږ کې څه ده ګورې ښه زه تاسې یوه خبره وکړم کوټوال صاحب او ټولو ملګرو ته یم ګوره دغه ځوان چې کله په اهدنا صراط المستقیم په لارې روان و والله چې دغلته په لایفونو کې عزت قدر لکه دا تاسو چې دلته ناست دغه نه په درنښت ما ورته لایف ورکوه چې راشه دلته غږېږه خو چې کله یې لاره بدله کړه دا یو متل دی وایي چې کوم مرغه وکړه چې په خپل قام یې هغه وکړه کبر وکړه اخر یې زوال یې موږ ولید څه داسې یو متل ده خبره په دې کې ده چې ده دغه کار وکړه نتیجه یې څه شوه ته پوهېږي دا په اخرو کې د کومو لایفونو کې دی کېناستېده دا د امان هزاره او د هغه په څېر د زموږ د افغانستان د بر وطن هغه خلک چې موږ ورسره شاید په دسترخوان هم کښېنو پاکه خبره همداره دا غریب هلته تله دغه درد یې هغو ته خپل بیانوه دا دغه حالت ته موږ ورسوه اوس یو ځل بیا دا راخلو موږ داسې د دغه میډیا په صفو باندې مخ ته کوو چې ته راشه ته ډېر محترم سړی ګوري د یو محترم انسان د خولې بده خبره اورېدل دا بیا سړی باید فیل کړي چې مړه د رقم انسان زما په اړه داسې یوه خبره کړې که هغه منظور ده یا د کوز وطن بل دروند انسان ده حسن خان دا او نور دغسې انسانان چې زموږ په اړه یا د کوز وطن په اړه باندې غږېږي د دوه خبرې اصلا باید په نظر کې ونه ساتل سي او نه باید ورته دغه اهمیت ورکول سي وغږېده اوکې سمه ده ډېره مننه خیر وسي پرېږده دلته نور ډېر د کوز وطن ځوانان ستري چې هغه پښتانه دي هغه غیرتمند دي هغه خپل
د قام دپاره د خپل ژبې دپاره د خپل ارزښتونو دپاره هغوی قربانیو ته تیار دي. ته خدای دغه ځوانان چې د نن سبا په دغه میډیا باندې چې کوم د چا په اړخ څنګ کې دی ودرېده هغه خلکو سره ته شخصا خپله مخامخ خبرې کوې کوټوال صاحب تا ته وایم نه یې کوې ورسره خبرې ځکه د هغو سره په خبرو کې هم ته د بې عزتۍ احساس کوې. نو ضرورت نشته نه موږ چې د بر وطن نه کوم ځوان دا د هغه په طرف کې نه ودرېږو نه پرې غږېږو نه د کوز وطن دا د افغانستان دا دومره لویه موضوع موږ دو خلکو ته خدای کار راوړو. زه به درته یو ځوان دلته د کوز وطن راپورته کړم مخکې له دې چې نور ملګري راپورته سي هغه خبرې به مو اورو تاسو خپلې خبرې تمامې کوي بیا به انګیزه خور وغږېږي بیا به زل دی او حسن د کوز وطن صحیح پښتون چې په واقعي معنا باندې هغه پښتونولي هر څه به تاسو وګورئ چې دغسې پښتون خبره باید په موتا باندې بده ولګي که دغسې د یو انسان چې هغه هیڅ دریځ نه لري د کال په سر کې زه بخښنه غواړم ځواک صاحب خو د دغه پښتون خبرې ما واورېدلې هغه ورځ ورسره لایف کې متاسفانه دې پښتون ډېر شوټنګ وکړو په بره پښتنو باندې وابه ورو چې دا هم څه وایي. زه صرف دا وایم ځواک صاحب ډېره مننه. زه صرف دا وایم چې حمزه ته نه په کار چې د یو دوه نفرو شخصي قضیه هغه کې ته د خپلې عقدې د سړولو دپاره دغه یو فرصت هم ته ضایع نه کړو په داسې یو سپک ځي کې ته راغلي او هغه خپله عقده دې سړه کړه او هغه دلته اوس اصلا ځواک صاحب تاسو وګورئ تاسو یې په دې بحث مه کوئ بحث باید پې وشي. دلته د دې قضیې د مطرح کولو څه ضرورت و؟ دوه کسان دي د یو بل ډیټا یې لیک کړې ده یا لګیا دي د یو بل ډیټا شخصي لیک کوي بیا ته راځي دا قضیه وایي تاریخ ته وړي د افغانستان تاریخ ته یې وړي. آیا دا مناسب کار دی؟ زه صرف دغه یادولو ته راغلم چې دا ټول دلته 2000 ملګري ناست دي چې په دې پوه شي د دې سړي په عقده‌يي چلن باندې پوه شي د ده په هغه اصلي ستونزې هغه اصلي عقدې باندې خبر شي او په آینده کې چې دی یو خوا له تاسو ټولو ملګرو ګیله لرم چې لوړ سټیج ورته ورکوئ بره یې کېنوئ دته لوړ سټیج ورنه کول شي دا ورټل شي زموږ د سپیسونو نه زموږ له دغه براډونو نه ځکه د دا فکر څومره ګنده فکر دی په داسې حال کې چې دا ځان ته انټلیکچوال وایي د یو دوه کسانو قضیه دا قومي کوي او بیا وایي چې زه به د پسې د افغانستان تاریخ راسپړم او چې دوست محمد خان کومې بېناموسیانې کړي یا بل کړي باګرام او خوا دا ټول راسپړي. زما صرف هدف همدا او نور ستاسو موضوعات ما واورېدل ستاسو بحثونه اورم تاسو نور خپل بحث ته ادامه ورکوئ. مننه ډېره مننه کوټوال صاحب زه بخښنه غواړم دلته موږ سره ټوټل پاتې 14 دقیقې او زه هیله کوم چې انګیزه خور او حسین ورور خپلې خبرې مې ډېر مختصرې وکړي ځکه چې موږ لایب راټولو بیا انشاءالله بله ورځ به بیا له خیره سره کینو. انګیزه خور مهرباني وکړئ مشخصې موضوع باندې که خپل نظر لرئ په لنډ ټکي کې را ونغاړئ مهرباني. اول خو سلامونه او نیکې هیلې ټولو ورونو او خویندو ته څوک چې زموږ غږ اوري. ځواک صاحب محترم همیشه چې په موږ باندې نوبت راځي بیا باید په لنډو ټکو کې خپلې خبرې وکړو. نه غواړم چې په لنډو ټکو کې خبرې وکړم یو څو سوالات د تاسو نه لرم. اول کې د جبار خیل ورور نه او د نور ورونو نه اول کې زه اوریدونکې وم د دې بحث واقعا هم ځینې خبرې ماته سوالونه ماته رامنځته شول چې ماته قانع کننده نه ول ځکه چې موږ دلته یو روایت چلنج که 15 کاله موږ کوم روایت ته چې کار کوه کوم روایت ته مو چې آواز پورته کړی و هغه مو چلنج که او زه دلیل هم وایم او د دې ګټه چاته رسیږي په ده هم پوهیږو. اول خو بس په جبهاتو باندې وه که هغه هره جبهه یا مقاومت یا د بل لور څخه باید موږ دا تشریح کو خپل خلکو ته خپل ولس ته چې یو جبهه مونږ ردوو په کوم اساس ردوو او که تاییدوو په کوم اساس تاییدوو. جبهه مقاومت ده مونږ ردوو په کوم اساس ځکه د دې تاریخچې څخه مونږ ویره لرو او دا جبهه چې دا ملي نه ده که دا جبهه راشي او دا مونږ سره ومني چې زه د کوم بیرق لاندې جنګیږم د دغه درې رنګه بیرق لاندې زه جنګیږم زه قانون اساسي منم یعنی ډیر هغه لست چې مونږ لرو هغه مونږ سره ومنو. جبهه مقاومت نه هر جبهه سي مونږ یې په سر سترګه منو او دا ځکه نه منو ځکه چې ملي جبهه نه ده او د خپل د پلار او د خپل د نیکه بیرق خپل خواته ایښی او جلال باسط رور تاسو ته خندا درځي کوای شي د خپل کامره بنده کړئ ورور یا ما ته هم دا رقم ښکارئ ځکه چې مونږ چې کله غږیږو